السلام علیکم ملګرو د پښتو ادب کور چینل نه یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یم. راغلی ما دلته قاضي صاحب لا چونکې قاضي صاحب اوسګارم نو دلته دې پټي کې کار مار کوو، خو ما ورته ویل چې یو غزل به موږ ته ریکارډ کوئ یا یو نظم. نو قاضي صاحب ته موږ ویو چې موږ ته خپل تازه ترین کلام وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو نظم دی ما د خپلو ځوانانو باندې لیکم لیکلی داسې ده چې ای پښتونه شاه زلمیه، ای زما د قام بچیه، سر دننه که ګریبان کې خپل ځان ولټوه ځان کې. څومره ډوب پکې لګیا یې دا ته څه ګورې په نټ کې، چې په زور زیر ورته ګورې داسې څه دي ستا په سټ کې. ډېره دا دوباره وایي څومره ډوب پکې لګیا یې دا ته څه ګورې په نټ کې، چې په زور زیر ورته ګورې داسې څه دي ستا په سټ کې. او ستا باره کې فکرمن یم برېښ دې را نشي په سټ کې. او وایي د غل په ګیره خس وي چې څوک درشي زر یې پټ کې. او داسې مه کوه زړګیه ای پښتونه شاه زلمیه، ای زما د قام بچیه، سر دننه که ګریبان کې خپل ځان ولټوه ځان کې. ای نادانه ته څه پوه یې د مغرب په جال کې ګیر یې، ای نادانه ته څه پوه یې د مغرب په جال کې ګیر یې. او خپلې جرړې پرې کوې ته د سامراج په چال کې ګیر یې. او هم دنیا لاړه هم دین ځي په اصلي دجال کې ګیر یې. او ستاسو ذهن ستاسو سوچ شته چې په څه جنجال کې ګیر یې. او ځان به بیل لیونیه ای پښتونه شاه زلمیه، ای زما د قام بچیه، سر دننه که ګریبان کې هر خپل ځان ولټوه ځان کې. رب د پاره اوس بیدار شه، رب د پاره اوس بیدار شه، وړاندې ډېرې مرحلې دي. لږ د عقل نه کار واخله، سر کول څو مارکې دي. او په نړۍ کې په هر لوري ستا د قتل مشورې دي. د دشمن سره خنجر دی او ستا په لاس کې ګلګلې دي. تاریخ یاد که بریالیه ای پښتونه شاه زلمیه، ای زما د قام بچیه، سر دننه که ګریبان کې او خپل ځان ولټوه ځان کې. زما ستا نه ډېر امید و ما وې ته چې کله ځوان شې، زما ستا نه ډېر امید و ما وې ته چې کله ځوان شې. خپل قلم توره به یو کې د پښتون قوم به پاسبان شي. او لته وربکړې سامراج لا علامت به د ایمان شي. او دې ځپلي پښتون قام لا مسیحا شي نگهبان شي. ډېر ښه ډېر بهترین. چې قاضي دې څنګه غواړي ته به هغه رنګ انسان شي، چې قاضي دې څنګه غواړي ته به هغه رنګ انسان شي. او اوس هم وخت شته ګلالیه ای پښتونه شاه زلمیه، ای زما د قام بچیه، سر دننه که ګریبان کې او خپل ځان ولټوه ځان کې. ډېر ښه. تاسو ته خو قاضي صاحب دا خپل تازه ترین کلام او ډېر بهترین کلام وویو. امید دی چې ستاسو ټولو به خوښ شوي. خپل رای اظهار موږ ته په کمنټ کې کوئ چې موږ ته پته لګي چې یاره څه کمی کمزوري هغه موږ د خپل ځان نه وباسو. اکثر ما لکه زما په دې خبرو خلک اعتراض کوي، نو دا به انشاءالله تعالی ټیک کېږي. په مزه به هر څه ټیک شي انشاءالله. والسلام.